دا یو سوال یې ورور کړی دی چې یو ماشوم په وړوکوالي کې ورک شوی دی. زمونږ یو خپلوانو کې یو ماشوم د وړوکوالي چا په لاره کې پټ کړی دی، تختولی دی، ورک دی او پلار یې مړ شو. اوس د ده په میراث کې څه شتي او که نه؟ د ده په میراث کې څه چې ورک دی شتي او که نه؟ دا ناشنا سوال دی. او ځکه تاسو ته دا ووایم چې دا زمونږ د بعض عوام څه وي پلانې ډېر لوی عالم دی، دا لوی به داسې راکاږي. ته ورته ولې وایي دومره ښکلی قرآن وایي. ښه دې بعضو ته چې وایي په بچي باندې علم وکړه، وایي قاري صاحب له کور ته راځي. زمونږ د خلکو مطلب دی چې علم صرف څه ته وایي؟ قرآن وایي، څو سورتونه نازله ووایي. علم غر دی، ناشنا مسلې، ناشنا خبرې دي. اوس دا سوال، ماشوم ورک شوی دی، پلار یې مړ شو، ده ته به میراث کې څه میلاوي او که نه؟ الجواب، کم سړی چې ورک شي فلا یدرا احی هو ام میت یا او میت. علما وایي چې یو سړی مړ شو او هېڅ پته یې نه لګي، یو سړی ورک شو او هېڅ پته یې نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی، نو ده ته علما وایي المفقود. عربۍ کې ورته مفقود وایي، ورک شوی. د دې ځان له مسایل دي. ها قاضي له به مسلې ځي چې پلانې ورک دی، ماشوم ورک دی. قاضي به څه کوي؟ یو وخت به مقرروي. دا وخت باره کې اختلاف دی، لکه بعضو فقهاو 100 کاله ذکر کړي دي، بعضو 100، بعضو 4 کاله ذکر کړي. خو راجح قول دا دی چې خبره د قاضي اجتهاد ته واپس ده. د چا اجتهاد ته؟ قاضي. ولې؟ ځکه چې قاضي به حالاتو ته ګوري، ټکنالوژۍ ته به ګوري. و تاسو دا سوال وکړم، د نن نه 100 کاله مخکې یو سړی په ځنګل کې ورک شوی دی او نن یو سړی په ځنګل کې ورک شو او دې دواړو پسې لټون شروع شي، نو دا لټون به یو شان کېږي؟ ولې به یو شان نه کېږي؟ نن سبا ټکنالوژي ده. ها یو سړی راغی او دی ووایي چې زمونږ تره ورک شوی دی په یو صحرا کې د فلاني ملک او داسې شوي او بیا جنګ شي او بیا دا شي او بیا دغه. اوس به قاضي اندازه لګوي چې دا سړی په څومره وخت کې میلاویدی شي. زه به دا ویاره 4 کاله، 4 کاله دته انتظار دی. ښه یو سړی دی دغه بل کلي کې ورک شوی دی او دومره قاضي میاشت تېر شو، نو خبره د چا اجتهاد ته راځي؟ ده قاضي. اوس دا وایي قاضي دا وایي د ماشوم دپاره یې ټایم ورکړو چې یا دا ورک شوی چې دی چې د ده دپاره 15 کاله ځه، لکه مناسب هغه ته دې څه ښکاري. هسې دا فرضي خبره کړو. اوس د ده پلار مړ شو، د دې ماشوم پلار مړ شو، چې ورک شوی د ده پلار مړ شو او قاضي څومره وخت ښوولی دی؟ 15 کاله. او وخت هم اقه روان دی، 15 کاله لا پوره شوي نه دي. نو دغه سړی مړ لکه ژوندی دی؟ چې ورک دی مړ لکه ژوندی دی؟ نه، قاضي چې ټیم ورکړی دا ټیم ګوره داسې حسابېږي چې ژوندی دی، ورک دی خو ژوندی دی، دا ټیم یې ورکړی. او میراث تقسیمیږي، نو موږ به د ده میراث راولو سیټ ته به کېږو، ځکه چې سړی لا اوس څه دی؟ ژوندی دی، ټیم پاتې. هغه میراث موږ سره پروت دی او دې کې هغه وخت پوره شو. قاضي چې کوم وخت ولو هغه پوره شو چې دومره وخت به ته انتظار کوي، هغه وخت پوره شو، سړی رانغی دی اوس مړ شو. کله مړ شو؟ 15 کاله دغه وخت یې مړ شو. اوس د ده دا مال تقسیم که به یې ټولو باندې، کوم چې دا پاتې دی وارثان دي. اوس ورسېدي په مسله باندې. مسله لږه جوړه ده خو ما کوشش د وضاحت وکړو. اوس به د ده دا مال تقسیمیږي چې کله د ده هغه وخت پوره شو، د دې نه بعد به دا مال تقسیمیږي. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه ډېر زیات پاتې شو، ځکه چې اوله کې هغه نصیحت ته اوږد شو. الله دې موږ ټول پوه کړي په دین باندې. انشاءالله پر روان نشست کې به د باقي سوالاتو جوابات کوو. سبا به انشاءالله زمونږ یو نوی درس شروع کیږي په کتاب کشف الشبهات کې د مشرکانو چې کومې شبهې دي د هغې علمي جوابات
او هغوی چې کومې خبرې کوي چې موږ د بوتانو له دې دپاره ځو، موږ د قبرونو له دې دپاره ځو، ځکه چې دي ځکه چې دا دي ځکه چې داسې دي، نو د دې به انشاءالله وضاحت کېږي او ښه په تفصیل سره به کېږي که الله توفیق راکړو. نو کوشش کوئ هغه درس د حاضرېدو او هغې کې د شرکت، الله دې موږ ټول په خپل دین باندې پوه کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.